سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. نن سبا اسلامی نړۍ او اسلامی امت لعلم سره ډیر زیات واټن او لریوالی او فاصله پیدا کړې ده. اکثره مسلمانان خصوصا ځوانان دوی خپل ځانونه مصروف کړي دي په عبثیاتو باندې او خپل عمر او خپل وخت دا ضائع ګرځوي چې دا د یو مؤمن او د مسلمان لشان سره نه ښایي. ځکه چې مونږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو. الله رب ذوالجلال مخکینی پیغمبران چې کله را لیږل هغوی ته به چې معجزه ورکوله، یوه حسي معجزه یې ورکوله چې دا خلک په دغې معجزه باندې پوه شي او ویني او دوی ایمان راوړي. د آدم علیه السلام له زمانې نه ونیسه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې موسی علیه السلام وګورو، سلیمان علیه السلام وګورو، نور پیغمبران وګورو، الله رب ذوالجلال قسمه قسم حسي معجزات ورکړي. و اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث کیږي او دای راځي، الله رب ذوالجلال نور نړۍ ته د پرمختګ اراده کوي. په علم باندې الله رب ذوالجلال ورته څه کوي؟ امر کوي. اولینی آیت چې په قرآن کې راځي اقرأ باسم ربک الذی خلق. دوهم سورت چې کله را نازلیږي نون والقلم وما یسطرون. بار بار الله رب ذوالجلال د علم طرف ته د پرمختګ طرف ته تشویق کوي. الله رب ذوالجلال موږ او تاسې ته په دې باندې امر کوي. خو موږ او تاسې ډیر په غفلت کې ډیر زیات، خصوصا په دغه دوو وروستنیو پیړیو کې امت مسلمه چې د رکود طرف ته تللی، امت مسلمه چې د ضعف طرف ته تللی، یوازینی وجه، یوازینی علت چې دا موږ او تاسې ګورو هغه د علم سره، علمی تحقیقاتو سره بیرغبتی ده. مینه او محبت د دنیا سره پیدا شوی ده او له علم سره بیرغبتی ده. که موږ او تاسې په دا آخري یوې پیړۍ کې وګورو څومره زیاته بې علمي او کم علمي په موږ او تاسې کې موجوده ده. امت مسلمه یادومه، که موږ او تاسې د عربو هغه نفوس ته وګورو چې تقریبا له 300 یا 400 میلیونو پورې رسیږي، خو د بې علمي کچه په دوی کې له نیمایي نه زیاته ده. نیمایي عرب په لیک او لوست باندې نه پوهیږي. تقریبا 180 میلیونه خلق چې دي دا بے علم پاتې دي. همچنان په افغانستان کې په نورو اسلامی ممالکو کې که موږ او تاسې وګورو د بې علمي کچه، د بې سوادي کچه ډېره زیاته ده، لوړه ده، او د علم او د پرمختګ کچه دا ډیره زیاته ټیټه ده په موږ او تاسې کې.
که موږ او تاسې په دغه 100 کلونو کې وګورو د نړیوالو جایزو ته موږ وګورو کوم چې د نوبل جایزه په علمي تحقیقاتو باندې ورکول کیږي خصوصا بیا په طب فزیک او کیمیا کې که موږ د مسلمانانو فیصدي وګورو 2 نفر مسلمانان دا د نوبل جایزه یې اخیستې ده تقریبا په طب کې 80 امریکایانو د نوبل جایزه اخیستې ده همدارنګه په فزیک او په کیمیا کې خو اما مسلمانان ډیر د ضعف په حالت کې دي ډیره زیاته کمزوري ده په مؤمنانو مسلمانانو کې او حال دا چې موږ د داسې یو چا امت یو د داسې یو شخصیت امت یو چې اول آیت چې را نازلیږي په باندې هغه د علم طرف ته تشویق ده هغه په اقرا باندې راځي اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله تعالی په قران کې څه فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هغه خلق هغه 2 فریقه چې یو عالم ده او بل جاهل ده آیا دا سره برابر دي جواب خپل راوځي نه دي سره برابر خدا دومره بیرغبتی ولی په منګه کې پیدا سوله دا څه وجه ده چې دا منګه له علم نه دومره شاته یو او دومره کمزوري یو د دې ډیر زیات وجوهات کېدلی شي یوه وجه یې دا ده چې منګه علم ته ارزښت نه ورکوو علماو ته ارزښت نه ورکوو حال دا ده چې اسلامي ټولنه هغوی یو وخت کې د پرمختګ په حال کې وو هغوی په داسې حال کې وو چې اروپایان به ورته راتلله او له دوی نه به یې علوم زده کوله په داسې حال کې وو چې اروپایان به راتلله اول به یې له ټولو نه مخکې عربي ژبه زده کوله هغوی سره د علم ارزښت و په زمانه د هارون الرشید رحمه الله کې هغه به علماو ته د وخت خلیفه و علماو ته به یې د لاس اوبه ور اچولې ځکه چې د علم ارزښت ورسره د علم ارزښت چې په یو جي کې ختم سي هغه جي نه الله تعالی علم اوچتوي او خلکو نه الله تعالی بیا علم اخلي چې یو چا سره د علم ارزښت وي هغوی ته الله تعالی ترقي ورکوي دوهمه وجه دا ده چې امت مسلمه دومره د ضعف حالت کې ده د موږ ځوانان چې کله تعلیم کوي چې کله درس وایي صرف او صرف هدف ډیپلوم او شهادتنامه وي چې بس دغه ډیپلوم او شهادتنامه ترلاسه کمه نور خدمت لپاره د مسلمانانو دا په نظر کې نه لري نو چې کله داسې یو شخص د هغه نظریه په دې باندې جوړه شوی وي د هغه فکر په دې باندې جوړ شوی وي چې دغه تعلیم زه حاصلوم دا تعلیم زه صرف د ډیپلوم دپاره صرف د شهادتنامې دپاره حاصلوم نو دا هیڅ کله پرمختګ نشي کولای دا هیڅ کله ارتقا نشي کولای او دا هیڅ کله مخکې نشي تللی او بله وجه هغه دا ده چې محصلین حضرات هغه څانګه
چې له هغې سره د ده شوق مینه او ذوق ده، هغه رشته په پوهنتون کې چې د ده ورسره ذوق ده هغه نه وایي، یا ورته کامیابیږي نه، یا ورته کامیابه شي دی داسې یو هغه کې ووایي چې خپل عمر ضایع وګرځوي، وخت ضایع کړي، او بیا چې کله فارغ سي په بله رشته کې بیا کار کوي. نو دا هغه د ضعف حالت ده چې امت مسلمه دغه حالت ته رارسولی. او بل لویه ستونزه دا ده چې موږ او تاسې له مطالعې او له تحقیق نه لرې ملت یو. هیڅکله تر هغه وخته پورې چې موږ ضرورت نه وي پیدا شوی مطالعه او تحقیق به یو څه کې نه کوو. که چېرته موږ او تاسې نور خلک ووینو، غیر خلک ووینو، هغوی که هر چېرته وي، حتی که د تفریح په حالت کې هم وي، یو مطالعه او یو تحقیق کوي، یو څه د ځان دپاره زده کوي. نو دغو عواملو ته که موږ وګورو، دا نن سبا چې موږ او تاسې د امت مسلمه د ضعف په حالت کې ده، دا له علم سره دغه جفاګانې کوي، نو ځکه دومره د ضعف حالت ته رالوېدلی. مهمه وجه یې دا ده چې موږ ځوانان له اسلام نه سم فهم نه اخلي. د اسلام نه صحیح فهم څه معنا؟ د اسلام نه سم فهم معنا چې دوی هغه نه ده درک کړې. دوی وایي چې دغه ثواب او عبادت دا صرف او صرف تر مسجد او تر خانقاه پورې تړلی. موږ ځوانان دا د اسلام نه صحیح فهم نه ده اخیستی. هغوی وایي چې دا عبادت او ثواب صرف په خانقاه او مسجد کې ده، حالاً کې داسې نه ده. دا د علماء کرامو دا فتوا ده، او د علماء کرامو خصوصاً د امت مسلمه علما په دې باندې اتفاق لري چې هر هغه علوم چې هغې ته اسلامي امت ضرورت لري هغه په درجه د فرض کفایي کې دي. نو په دې باندې هم انسان ته الله رب ذوالجلال اجر ورکوي، که هغه د فزیک علم وي، که هغه د کیمیا علم وي، خو چې اسلامي امت ته په باندې خدمت کوي، مسلمانانو ته په باندې خدمت کوي، که هر علم ده چې هغه د مسلمانانو دارو او درمان ګرځېږي، نو داسې علم زده کول دا په درجې د مرتبې د فرض کفایي کې دي. دا په هر مسلمان باندې لازم ده چې زده یې کړي. که چېرته چا زده نه کړي دا سبب د ګناه ګرځېږي، انسان په باندې ګناهګار ګرځېږي. نو محترمو مسلمانانو، علم نن سبا چې موږ او تاسې کمزور یو یا د ضعف په حالت کې یو، امت مسلمه نن کمزوری ده. وجه یې دا ده چې دا د علم سره ډېره زیاته فاصله لري. هغه کوم شوق او ذوق چې ده د واقعي علم سره ډېر کم خلک دي چې دا شوق او ذوق لري. نو دې له وجې نه مسلمانان دا کمزوري دي او مؤمنان دا د ضعف په حالت کې دي. که موږ تاسې وګورو محصلینو د 2 پیړیو نه وروسته کوم اختراعات چې دي یا کوم وسایل چې دي چې موږ تاسې دا استفاده تر نه کوو، دا د پردیو خلکو دي.
له تیاری نه ونیسه تر قلمه پورې تر کتابه پورې حتی هغه کوم جاینماز او تسبیح چې دي چې موږ عبادت پې باندې کوو دا هم د پردیو خلکو اختراعات دي او د هغوی جوړ کړي دي موږ ته یې راوړي. آیا دا وړتیا په موږ او تاسې کې نشته ده؟ دا وړتیا الله تعالی په هر انسان کې ایښې ده. هر انسان ته الله تعالی دا قوت ورکړی ده چې دی باید له دې خپل قوت نه سالمه استفاده وکوي. خو متاسفانه ځوانان دي موږ او تاسې په عبثیاتو کې لګیا دي. ټول عمر په خوراکو چکاکو په عبثیاتو په چکر باندې تیروي. داسې یو فکر داسې یو نظریه نه لري چې راځه دغه امت مسلمه چې په کوم د ضعف په حالت کې ده دا له دې حالت نه موږ راوباسو او دوی ته یو قوت ورکو او دوی دغه ضعف څه وګرځېږي ختم وګرځېږي. وجه دا ده چې لکه څنګه کفارو په موږ او تاسې باندې فزیکي یرغل کړی. کفار له ټولو ملګرو سره یو ځای راغلي وو دلته افغانستان ته. همدارنګه موږ او تاسې د کفارو له فکري یرغل نه هم سالم پاتې نه شولو. د افغانستان او بالعموم په امت مسلمه باندې نن سبا چې د کفارو کوم یرغل ده هغه فکري یرغل ده. امت مسلمه د ځوانانو د سپینګیرو د زنانو د دوی ټولو فکرونو او عقلونو باندې دا یرغل حاکم ده او دا یې اشغال کړي دي. حالانکه موږ او تاسې به وایو چې د ما په فکر باندې څوک غالبه نه دي، د ما فکر چا نه ده اشغال کړی. فکری جګړه دا کفارو سې شروع کړې ده د دې لپاره چې د موږ او تاسې هغه اسلامي ارزښتونه زیانمن وګرځوي، د موږ او تاسې هغه فکرونه او همدارنګه د موږ او تاسې هغه اسلامي عنعنات دا د خپل یرغل لاندې نیسي. او داسې یو عمل کوي را سره چې په ځان باندې به خبر نه یو اما لګیا به وي د کفارو د مفادو لپاره. داسې یو یرغل یې کړی ده په ځوانانو باندې چې ځوان به خبر نه وي دی له ځان سره ملحد کړی وي. داسې یرغل یې کړی ده چې ځوان به په دې باندې خبر نه وي خو دی به یې له اسلام له دایرې نه ویستلی وي. دا فکري یرغل ده. د فکري یرغل تاریخ که موږ وګورو د آدم علیه السلام له زمانې نه تر نن زمانې پورې دا چلیږي. آدم علیه السلام کله چې الله تعالی پیدا که بیا چې الله تعالی امر وکړو ملائکو ته چې تاسو دته سجده وکوئ، له هغې نه وروسته الله عزت ورکه، علم الله ورکه، الله جنت ته داخل که. په سبب د آدم علیه السلام باندې ابلیس لعین مردود وګرځېده. بس له همغه وخت نه دا مقابله شروع شوه. کله به یې ورته په دروغو باندې قسمونه خوړل، کله به یې ورته ځان خواخوږی معرفي کوو چې زه خو د تا خواخوږی یم، کله یوه حله او کله بله حله او بهانه به یې ورته جوړوله تر دې پورې چې آدم علیه السلام یې له جنت نه راوویست. آدم علیه السلام یې له جنت نه راوویست.
دا فکری جګړه د هغه وخت نه را شروع شوې ده تر زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې مسلمانان په زیاتېدو باندې سول، کله چې نبوت دا فراخ وګرځېده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کفار وویلې چې راځئ بل رقم مقابله شروع کړو. کله چې دی قرآن وایي خلکو ته، موږ به په دې کې لغو کوو، شور و شغب به کوو، چټیات به وایو او قصې به کوو، خلک به دې موږ طرف ته راځي. لکه نضر بن حارث ته دا وظیفه ورسپارل سوې وه. الله تعالی په قرآن کې د دې بیان کوي چې تاسې دا قرآن مه اورئ والغو فی، تاسې څه کوئ؟ شور کوئ، شغب کوئ، لغو کارونه کوئ چې دې قرآن ته څوک څه ونه نیسي، غوږونه نیسي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت نور هم فراخه سو، کفارو یې د مخنیوي دپاره نورې حربي استعمال کړي چې دغه اسلام نور محدود وګرځېږي، دغه اسلام نور فراخه نسی. حاجیان به چې راتلل، چاته به ویلي چې دا کاهن ده، چاته به ویلي چې دا شاعر ده، چاته به ویلي چې د باندې سحر سوی، چاته به یوه خبر کوله، چاته به بله شبهه ورچوله. فکرونه یې ترې نه اړول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی، د یهودو دشمنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع شوله. نو یهودو به چې کله مسلمانان لیدل چې اسلام ورځ تر بلې ترقي کوي، یهودو یو حربه په کار باندې واچوله. یهود خو اهل کتاب، دوی ته کتاب ورکړی سوی وو، عرب هم دوی ته ډېره زیاته عقیده درلودله. نو دوی به داسې کول چې راځئ داسې وکړو چې سبایي ایمان راوړو، ماښام ته به بیرته دا ایمان پرېږدو چې خلکو ته شکوک او شبهې ور واچول سي، خلکو ذهنونه منحرف وګرځي، شکونه پیدا سي دي مسلمانانو په ذهن کې چې دا خو اهل کتاب دي، دوی خو پوهیږي، ولې یورې ایمان راوړ، بیا وروسته ولې څه سو بیرته کافر سوله، بیرته یې ترې نه واوښتله. د هغه وخت نه دا قصه شروع سو. بیا چې کله اسلام نور ترقي وکړله، اوس و خزرج هغه قبیلې چې د یو بل وینو ته به تږي ناستو، و اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام په برکت سره له دوی نه ورونه جوړ شول. دام یهودو نشو زغملی. یو سپینګیری یهودي د اوس او خزرج په یو مجلس باندې تیرېده چې ډېر زیات د مینې محبت مجلس و، د وروري فضا کې مجلس و. دا ډېره بده پې باندې ولګېدله. نو یو ځوان یې ورته راولېږه چې ته ورسئ دوی په منځ کې هغه د بعاث د جګړې، بعاث دا یو غټ جنگ د اوس او خزرج په منځ کې سوی، هغې کې چې کوم اشعار دوی ویلي وو، هغه اشعار ووایه چې بیرته دا خلک په جنگ باندې سي. هغه ځوان رالیږي په دې مجلس کې اشعار وایي، خبره جنگ ته ورسېدله، خو په برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی له جنگ نه څه سوله، وساتل سوله. نو دا فکري جګړه ده، دا شروع ده. بیا چې کله را روانه وه دا جګړه په طریقې د همدې یهودو سره دا استعمالېده تر 1250 کال پورې. کله چې نهم لویس د فرانسویانو دا د منصوریې په جګړه کې مصریانو ونیو، بندي کړي دوی بادشاه، نو دوی په دې بندیخانه کې ځان سره یو فکر وکړي چې دا مسلمانان هیڅ نوع قوت ته نه تسلیمیږي، راځه په دوی باندې بل کار وکوه. فکري دوی فکرونه باید موږ او تاسې تسخیر او غلامان کو، او له دې لارې نه دوی څه کو، منحرف وګرځو، بیا به موږ سره څوک مقابله نه کوي. په دې کې معلم، مکتب، همدارنګه کلینیکونه، همدارنګه کوم تفریح ځایونه چې دي، انټرنیټ ده، سوشل میډیا ده، همدارنګه راډیوګانې او تلویزیونونه، قسمه قسم مسائل دي.
ګورئ دلته کفار چې راغلي وو، امریکایان چې راغلي وو، د جنگ لپاره 4 یا 5 مؤسسات راغلي وو، ایساف، ناټو، فلانی فلانی. خو اما د فکري جنگ لپاره، د فکري جګړې لپاره 4,000 مؤسسات دلته په افغانستان کې دا لګیا وو چې د ځوانانو فکرونه دا منحرف وګرځوي. 4,000 مؤسسات دا د فکري جنگ لپاره دلته راغلي وو. ځوانان ګمراه کی، ځوانان بیلاری کی، د ځوانانو په فکر باندې دوی غلبه وکوي او ځوانان له دې لارې نه څه وګرځوي. کفار په دې باندې پوهېدل چې د مؤمنانو او د مسلمانانو کې چې کومه جذبه د حریت او د شهادت او د هجرت ده هغه په بل څه سره نه ختمیږي، خو په دې سره یې څه ګرځوله، دا ختمه ګرځوله. نو محترمو مسلمانانو، موږ او تاسې چې دلته راټول سوي یو، د دې سیمینار هدف دا ده چې معلمین حضرات دا د خپلو شاګردانو سالمه اسلامی تربیه وکوي، داسې یو تربیه وکوي د خپلو ځوانانو، د خپلو شاګردانو، د محصلینو چې په آینده کې دوی د اسلام لپاره، د وطن لپاره، د مؤمنانو، د مسلمانانو لپاره خدمت وکوي او د پردیو ښکارو نه ګرځېږي. سالمه تربیه ورکوي، اسلامی تربیه ورکوي، اسلامی روزنه ورکوي، اخلاق، عادات دا باید د اسلام په چوکاټ کې دوی ورجوړ کړي. دا د استاد مسؤلیت ده. یو ډیره بهترینه وظیفه چې الله تعالی موږ او تاسو ته راکړې ده، دا ګوره د استاد د معلم وظیفه ده. دا یو لویه او یو بهترینه داسې وظیفه ده چې دا د علم سره تړاو لري، دا د علم سره تړلې وظیفه ده چې د دې باید موږ قدر وکړو، د قدر په سترګه باندې ورته وګورو. کله چې معلم خپلې دغه معلمي و استادي ته د قدر په سترګه باندې وکتل، بیا دغه معلم صحیح خدمت کولی شي، سالم خدمت کولی شي. معلم دا ډیر زیات صفات لري. یو څو محدود صفات به زه درته ووایم چې باید یو معلم چې ځان ته معلم وایي او د اسلام او د اسلامي نظام لپاره خدمت کوي، د مسلمانانو لپاره خدمت کوي، د مسلمانانو د اولاد لپاره خدمت کوي، ټکي باید اخلاص موجود وي، کامل اخلاص باید په دې کې موجود وي. مادیات باید په نظر کې ونه نیسي. کله چې یو معلم کې اخلاص پیدا سو، کله چې یو استاد کې اخلاص پیدا سو، دا استاد بیا په صحیح معنا سره خدمت کولی شي. اما چې اخلاص نه وي، مادیاتو ته توجه زیاته وي، نو دا استاد بیا خدمت نشي کولی. دوهم صفت د معلم باید شفقت ولري، زړهسوی ولري، رحم ترحم وکوي په خپلو شاګردانو باندې. دا یو بهترین صفت ده، شفقت او زړهسوی. داسې شفقت او زړهسوی لکه د خپل اولاد باندې چې شفقت او مهرباني کوي او زړهسوی پې باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما انا لکم بمنزلة الوالد. زه د تاسو دپاره په منزلې د پلار یم، زه به تاسو ته څه در کوم؟ تعلیم در کوم. نو معلم باید داسې شفقت او زړهسوی ولري
لکه یو پلار چې په خپل اولاد باندې شفقت لري، یو پلار چې په خپل زوی باندې مهرباني لري او زړهسوی لري. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. وای دا د الله تعالی یو رحمت او مهرباني ده چې ته ما د دغه صحابه و دپاره نرم کړی. که چیرته ته څه وي فظا غلیظ القلب، سخګویه وي او سخزړی وي، نو ټول صحابه کرام به تانه څه کړي؟ تښتېدلي وي. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي. او همدارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت وکاو، خو په دې 10 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې ونه فرمایل، داسې راته ونه ویلې چې تا دا کار ولې داسې کړی یا دې ولې نه ده کړی. دا شفقت، دا مهرباني و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا صفت باید موږ او تاسې په ځان کې پیدا کړو. د زده کوونکو اخلاقی او اسلامی روزنه باید وکړو. د اخلاقی او اسلامی روزنه په څه سره کیږي؟ دا په نصیحت سره کیږي. الله تعالی څه فرمایي؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کوه ځکه دغه نصیحت مؤمنانو ته څه رسوي؟ نفع رسوي. نو معلم او یو استاد نه تنها دا صرف سي دی وایي چې ما تر درس او تر کتابه پورې تعلق د بس نه، معلم باید همیشه له کتاب سره 2 دقیقې 3 دقیقې 5 دقیقې دی باید خپلو شاګردانو ته نصیحت وکوي. دی باید خپل شاګردان په اسلامي اخلاقو باندې وروزي، په اسلامي تربیه سره باید وروزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاقو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل سوی ده. نو دا یو مهمه دنده ده د معلم او د استاد چې دی باید خپلو شاګردانو ته څه وکوي؟ نصیحت وکوي. بل د معلم د یو ښه معلم له صفاتو نه هغه دا ده چې دی باید له شاګردانو سره نرمي وکوي. شاګردان په داسې یو طریقې سره درس ته وهڅوي چې په هغې کې زجر نه وي، وهل نه وي، داسې وهل چې هغه د انسان سره نه ښایي، هغه د انسان بدن ته زخم رسوي، یا په هغه محاسنو باندې وهل چې شریعت ناروا ګرځولي دي په داسې ځایونو باندې باید وهل ونه شي. نرمي باید اوسي له شاګردانو سره، تعاطف او نرمي چې څومره ښه اثر لري هغومره تشدد، هغومره بیا وهل هغه بیا څه نه لري؟ اثر نه لري. معلم او استاد به موقع ته ګوري، هغه ځای ته به ګوري د تأدیب لپاره، د ادب لپاره. که یو 2 لښتې ووهل سي شاګرد شاید کومه ستونزه پیدا نه کړي، خو اما داسې وهل چې هغه د شریعت سره په خلاف دي، په شریعت سره په ټکر کې دي، داسې وهل باید استاد ونه کوي، معلم باید ونه کوي. او همدارنګه بېځایه غوسه یا کنزل کول چې دې سره د معلم هغه حیثیت خرابېږي، دا باید هم ونه کوي. یو چانه پوښتنه وسوله یو عالم نه، آیا وایي شاګردانو ته وهل ورکول یا زجر ورکول روا دي که نه؟ نو دی وایي یو څه وخت غلی به فکر وکړو، له هغې نه وروسته یې ورته ویلې چې الله تعالی په قرآن کې څه وایي؟ الرحمن علم القرآن. داسې نه دی ویلي القهار علم القرآن، بلکې د رحمان صفت یې ورسره ذکر کړی دی. رحمان رحم کوونکی، مهرباني کوونکی. الله هغه ذات ده چې هغه رحمان ده او علم القرآن، تعلیم د قرآن دا ورکوي. نو له دې نه معلومیږي
چې استاد باید دا رحمدل وي او دا باید شفقت او څه ولري، زړه سوی ولري. او بل صغیر او ماشوم دا مرفوع القلم وي. درې خلک دي چې په شریعت کې هغه مرفوع القلم دي: مجنون ده، لیونی، نائم چې په خوب کې وي، او ماشوم صبي، دا مرفوع القلم دي. الله تعالی مکلف نه دي ګرځولي، نو تی څنګه مکلف ګرځوي؟ نو باید ترحم، ډیر زیات له ترحم نه څه واخیستل سي، کار واخیستل سي. او بل یو ښه صفت د معلم دا ده چې دی باید پابندي د درس وکړي، همیشه دپاره په خپل درس کې پابنده وي. د درس پابندي دا د مهمو صفاتو نه ده د استاذ او د معلم، چې استاذ او معلم دا باید پابندي، ډیره زیاته پابندي وکوي په درس کې. ډیر یو څه مشکل کار چې نه وي باید خپل درس و تدریس د دې لپاره پرې نږدي. امام ابو یوسف رحمه الله دا یو لوی امام تیر سوی، خصوصا د فقه حنفي یو لوی او ستر عالم تیر سوی. د امام ابو حنیفه د خصوصي شاګردانو نه دی وایي د ما زوی وفات سوی. زوی ګوره دا ډیر شیرین اولاد وي، زوی مې وایي وفات سوی. اولیاو خپلوانو خبر راکړه چې تا زوی وفات سوی. وایي ما ورته ویل چې غسل او تکفین او تجهیز او تدفین یې وکوئ. زه دا خوښه نه ګڼم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله درس له مانه تیر سي. بله ورځ به بیا په دې باندې افسوس کوم. له افسوس نه دا ښه ده چې زه بلکل څه نشم، لاړ نشم. د زوی تکفین او تجهیز او تدفین پرېږدي د تدریس د درس لپاره. هغه شی مقام بیا الله ورک، هغه شی مرتبه الله تعالی ورکړله. نو که موږ تاسې وګورو نو چې یو معلم دې ته متوجه سي چې وخت ضایع ونه ګرځوي او درس ته پابندي سره راسي، هغه نه شاګردان هم یو څه زده کولی سي. بل مسؤلیت د معلم دا ده چې شاګردان باید د وخت په ارزښت باندې پوه کړي چې دا وخت څومره قیمتي ده، وخت څومره قیمت لري. او خصوصا د مسلمانانو دپاره وخت دا ډیر قیمتي ده. د مسلمانانو ټول عبادات که موږ تاسې فکر وکړو دا د وخت او د زمان سره تړلي دي. لمانځنه یې راواخله، مونځ 5 وخته لمونځ ده، همدارنګه روزه دا د وخت سره تړلې ده، همدارنګه حج اشهر معلومات دا د وخت سره تړلې ده. هر عبادت که موږ وګورو دا د وخت او د زمان سره تړلی ده. نو چې ځان ته مسلمان وایو خپله هم باید د وخت ارزښت وپېژنو او خپلو محصلینو او شاګردانو ته هم د وخت ارزښت وروپېژنو چې وخت څومره ارزښت لري. په ورځ د قیامت باندې هم چې پوښتنه کیږي د عمر نه پوښتنه کیږي چې تا دا خپل عمر په څه کې تیر کړی ده، تا دا خپل عمر د څه لپاره مصرف ګرځولی ده. په ورځ د قیامت هم نه خلاصېږي انسان تیر نه. نو د وخت ارزښت دا باید شاګردانو ته موږ وروښیو او شاګردان دې ته وهڅوو چې وخت باید څه ونه ګرځوي، ضایع ونه ګرځوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي چې په هغې کې سخت تاوان کړی ده، اکثره خلکو په هغې کې څه کړی ده؟ تاوان کړی ده. الصحة والفراغ، یو صحت ده او یو فارغه وخت چې دا ډیر لوی اهمیت لري، خو اما موږ نه پې باندې پوهېږو. کله چې مرض را باندې راسي بیا موږ ته یې صحت پته لګېږي. کله چې مصروف او مشغوله سو بیا د فارغه وخت څه کېږي؟ ارمان کېږي. ګوره په جنت کې به هم
هیڅ یو جنتی دی څه ارمان نه لري په زړه کې، صرف او صرف دغه ارمان به کوي چې ای کاش هغه وخت چې له ما نه په عبثیاتو باندې ضایع شوی چې په هغې کې ما تسبیح و تحلیل و عبادت دی الله تعالی کړی وای، په دې باندې به تأسف کوي، په دې باندې به ارمان ورځي، بیا هیڅ شي کمای به نه وي په جنت کې، خو اما د دې ارمان به کوي چې کاش هغه وخت ما نه وای ضایع کړی. نو وخت دا ډیر زیات ارزښت لري، ډیر زیات ارزښت لري. علامه ابن جوزی رحمه الله ته و یو سړي आवाज وکاو چې مولانا صاحب راځه چې لږ ګپو لګو، لږ کینو سره خبرې وکړو. وایي ده ورته ویلې چې د لمر ما ته ودروه چې د ما وخت ضایع نه شي، بیا به زه تا سره کینم، زه بیا تا سره څه وکړم، خبرې و ګپ شپ به در سره ولګو. هغه شی خلک چې داسې یو مقام ته رسېدلي وو، داسې یو لوړ مقام ته رسېدلي وو، د وخت ارزښت یې پېژندلی. همدارنګه ابن عقیل رحمه الله داسې یو شخصیت ده چې زه دا وایم چې له آدم علیه السلام له زمانې نه تر نن زمانې پورې به داسې کتاب څوک نه لیکي. 800 جلد کتاب یې لیکلی. سبحان الله. دا ولې د وخت ارزښت هغوی ته معلوم. وایي د ده عمر 80 کاله و، په دغه 80 کلنۍ کې ویلې چې د ما هوډ، د ما همت اوس هم لکه هغه د 20 کلن ځوان غوندې ده. اوس هم په ما کې همغه هوډ ده، په ما کې همغه همت ده لکه 20 کلن ځوان کې چې کوم هوډ او همت وي. او ده به ویلي چې زه تاسې غوندې خوراک نه کوم، څښاک نه کوم چې وخت به باندې ضایع وګرځوم. یوه کلچه راخلم په هغې باندې هم اوبه اچوم چې ښه نرمه شي، بیا زر تېرومه چې ما وخت ضایع ونه ګرځېږي. داسې شخصیت، داسې خلق د منګه اسلاف تیر شوي دي. قسم په الله د هغې یادول اوس منګه پې باندې شرمېږو چې نن د منګه ځوانانو کوم حال ده. د منګه اسلاف وګوره، د منګه مشران وګوره چې هغوی د وخت فیلسوفانو، د وخت ساینسدانانو، اروپایان به راتلل، له هغوی نه به یې علم زده کاو، له هغوی نه به یې درس زده کاو. او نن موږ دغه حالت ته را رسېدلي یو چې پردیو علومو ته هم سترګې دي، هغه هم نشو زده کولی. پردیو تحقیقاتو باندې ځان مخ ته بیایو. دا ډېره د کمزوري خبره ده. نو خپلو شاګردانو ته به د وخت ارزښت ورښیې چې وخت څومره ارزښت لري د الله تعالی په نزد باندې. ځوانان دي، ځوان باید تشویق سي. دا باید د ځوان روحیه ونه سوځېږي، د ځوان روحیه باید ختمه نه شي، د ځوان روحیه باید لوړه سي. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دا 19 کلن و چې د یو عظیم لښکر قمندان وټاکل سو. چا وټاکه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وټاکه. او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه په اسامه بن زید کې چې وینم دا د قمندانی لپاره پیدا شوی ده، الله د قمندانی لپاره پیدا شوی. حالان کې لوی صحابه کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خالد ابن ولید، عبیده ابن جراح، همدارنګه نور صحابه کرام چې د اسلام ستر مجاهدین دي، هغوی نه ټاکي اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ټاکي. ولې؟ دا وړتیا باید موږ ځوانانو کې ووینو او دا پرمختګ ورکو، روحیه ورکو. سلطان محمد فاتح په 20 کلنۍ کې قسطنطنیه فتح کوي. ګوره 20 کلنۍ، 20 کالو کې د دو عمر د دی دومره لوړ او دومره غټ ځای دی څه کوي؟ فتح کوي. دا استعدادونه الله تعالی د موږ په ځوانانو کې ایښي دي. اما چې یو څوک یې وهڅوي دا استعداد پکې را ژوندی کړي، او دا په چا باندې کېږي؟ دا په تا معلم باندې کېږي، په تا استاد باندې دا کېږي چې خپل ځوان
داسې یو ځوان جامعې ته وړاندې کړي چې آینده کې دی اسلامي امت ته خدمت وکړی سي. دا په کم عمر کې هم کېږي، دا تر لوی عمر پورې تړاو نه لري. نو د وخت ارزښت خپلو شاګردانو ته باید وښیي. او د مسلکي استاد صفات یو د هغو صفتونو نه هغه دا ده چې دی باید په خپل مضمون باندې برلاسی وي. که هر مضمون تدریسوي دی باید په هغه مضمون باندې برلاسی وي، د شاګردانو هغه حق ادا کړی سي. داسې نه چې یو مضمون باندې دی نه پوهیږي او دی دعوه کوي چې ماته دا مضمون راکړه، یا یو مضمون د تدریس لیاقت نه لري او دی دا دعوه کوي چې زه دا مضمون غواړم او دا نه غواړم. نه، کوم مضمون باندې چې ښه برلاسی وي، د شاګرد حق ادا کولی سي، هغه مضمون واخله، د هغه مضمون تدریس وکوه، بیا به یقیني دا شاګردان پرمختګ کوي. او بل یو معلم او استاد چې کله درس ته ځي، له تدریس نه مخکې باید دی درسي مواد ځان ته برابر کړي. درسي مواد یې ځان ته راټول کړي وي او دا ورسره موجود وي. بعد له هغې نه بیا دی څه وکوي؟ تدریس وکوي. درسي پلان یې باید جوړ کړی وي. موږ وایي پلان درسي بس هسې لیکو، پکې نور ځدي غورځېدلی، توجه نه ورته کوو، خپله سړی ورته څه کېږي؟ تنګېږي. نه، خپل ذهن خپل فکر کې مخکې له تدریس نه، مخکې له ویلو د هغه کتاب نه یو پلان ذهن کې جوړ کا چې دا کتاب زه په شاګرد باندې په کومه سویه باندې زده کړم، تر کومې سطحې تر کومې کچې پورې دا زه ورباندې زده کړم. بیا به ته حق د کتاب ادا کولی شي. او همدارنګه د تیر شوي درس پوښتل دا یو مهم کار ده چې کله استاد نن درس ووایي، سبا ته چې اول راسي دی باید هغه تیر درس له شاګردانو نه څه کړي؟ واوري چې شاګرد څومره پرمختګ کړی ده، څومره زده کړی ده او څومره یې نه ده زده کړی. دا یو مهم اصل ده چې یو استاد ځان ته مسلکي استاد وایي، باید په دغو صفاتو باندې دی مزین وي. دا صفات باید په ځان کې راولي. دی به بیا څه وي؟ مسلکي استاد وي. په کوم ځای باندې چې یو استاد پوه نه سو، دا د عیب نه ګڼي، دا د عار نه ګڼي، بلکې له بل استاد نه، له بل ملګري نه باید د دې پوښتنه وکړي چې په دغه ځای باندې زه پوه نه شوم، دا ځای ما ته راوښیي چې زه شاګردانو ته صحیح وښیم. دا د مسلکي استاد صفت ده. کوم استاد چې مسلکي ځان ته وایي، هغه باید په دې کې باید شرم ونه کوي چې یو ځای باندې پوه نه سولې، بل استاد سره مشوره وکړه، له بل ملګري سره مشوره وکړو چې په دې ځای باندې زه پوه نه سوم، دا به څنګه وي. بعضې استادانو کې نیمګړتیاوې وي، له پوهې پرته درس وایي، په درس باندې خپله نه وي پوه، نو شاګردانو ته به هغه څه ورښیي. مخکې له تدریس نه باید 3 وارې دا کتاب مطالعه سي. د ځان لپاره باید یو وارې مطالعه سي، د شاګرد لپاره باید، د تدریس لپاره باید مطالعه شي چې زه شاګرد ته څه ووایم، زه تدریس په کومه سطحه باندې وکړم. نو یو کتاب نه مخکې باید یو استاد 3 وارې مطالعه وکړي. او همدارنګه بعضې نیمګړتیاوې په استادانو کې دا وي چې له شاګردانو نه بې وخته یا بې ځایه خدمت اخلي. دا هم د شاګرد باندې ډېر زیات څه کوي؟ اغېز کوي. چې له دې نه هم باید استاد کوشش وکوي چې یو کار په خپل وس پوره وي، باید خپله یې وکوي. یو ډېر ضرورت چې بیا کله شاګرد نه یو خدمت واخیستل سي، هغه هم په دې بنیاد باندې چې یو ضرورت ده، نو بیا شاید دومره مشکل پیدا نه سي. خو بعضې استادان داسې وي چې په هر کار کې، په هر څه کې له شاګرد نه خدمت اخلي، دا د شاګرد درس سره بیا څه کوي؟ تاوان رسوي، زیان رسوي. نو کوشش به کوي چې کله د درس په حالت کې وي، خصوصا په دې وخت کې به له شاګردانو نه څه نه اخلي؟ هغه خدمت به نه اخلي. او همدارنګه بعضې استادان دي چې یو مضمون تدریسوي، نورو مضامینو ته په سپکه باندې ګوري. دا هم د استاد نیمګړتیا ده. دا بیا شاګردان هم دغه مضمون ته په سپکه باندې ګوري.
داسې یو نظر ورته وکوي چې دا خو بس بالکل په علومو کې نه ده. نه، چې علومو کې نه وي بیا به دغه نصاب کې نه راته، خو چې نصاب کې راغلی د یو فایدې لپاره راغلی. مثلا زه بعضې د مدارسو کې یو استاد وي، هغه د منطق کتاب داسې ډېره توجه نه ورته کوي، داسې ښه نظر باندې نه ورته ګوري، بل شاګرد هم هغه نه زده کوي. حالانکې منطق دومره علم چې هغه باندې موږ او تاسې خپله لار پیدا کړو، دا لازم ده په موږ او تاسې یې زده کول. یا نور علوم دي، نو استاد باید ټولو مضامینو ته په درنده سترګه باندې وګوري، په سپکه سترګه باندې باید یو مضمون ته استاد ونه ګوري. او بعضې نیمګړتیاوې په استادانو کې داسې وي، یو خو داسې ټوکي دي چې هغه شرعي کوم مشکل نه لري. بعضې وخت یو استاد ډېرې زیاتې ټوکې کوي چې حیثیت د دور سره ختمیږي. دا هم د مسلکي استاد صفت نه ده. باید په هغه چوکاټ کې یوه نیمه خوشطبعي، داسې هم نه چې له چوکاټه وتلي وي، په چوکاټ کې یو نیمه خوشطبعي څه مشکل نه لري، خو چې بار بار یو څوک خوشطبعیانې کوي یا ټوکې کوي، نو دا د مسلکي استاد له صفاتو نه ده. باید استاد ځان ډېر په داسې اصولو باندې وساتي چې آینده کې بیا شاګردان له ده نه ښه تأثر واخلي. مضمون په ارزښت باندې به کوئ، چې یو مضمون ورته وایئ مخکې د هغه مضمون نه. دا په یقین سره زه درته وایم چې ډېر یو سخت مضمون وي، خو مخکې له تدریس د هغه مضمون نه چې شاګردان د هغه مضمون په اهمیت باندې پوه کړی شي، شاګردان د هغه مضمون دپاره تشویق کړی شي، دا دومره اثر لري چې شاګرد بیا خپله درس زده کوي. بیا به د تا خوارۍ ډېرې کمې وي، شاګرد به خپله بیا خوارۍ کوي چې کله د مضمون په ارزښت باندې پوه شي. او بعضې وخت کې د مضمون سختوالی شاګرد کمزوری کوي. بعضې وخت کې استاد چې کله درس وایي، دا د درس طریقه یې داسې سخته وي، تقریر سختوالی چې دا شاګرد کې څه نیمګړتیاوې را پیدا کوي. بعضې وخت کې داسې وي چې هغه محیط په ده باندې اثر کوي، کورنۍ محیط دا شاګرد څه کوي؟ کمزوری کوي. نو بعضې وخت کې داسې وي چې غباوت وي، ډېر زیات غبي وي، شاګرد کې کمزوري وي، هغې ته به استاد لارې چارې لټوي. بعضې وخت کې یو شاګرد ډېر ذهین وي، د ذهانت له وجې نه، د ذکاوت له وجې نه دی درس څه کوي؟ توجه نه ورته کوي، پاملرنه نه ورته کوي. دا هم د استاد مسؤلیت ده چې باید استاد دې ته وهڅوي خپل شاګردان چې په ښې طریقې سره، په احسنې طریقې سره دی څه وکوي؟ دی درس زده کړي او دی تعلیم حاصل وګرځوي. نو محترمو معلمینو ورونو، استادانو ورونو، یو خواهش دا کومه چې خپلو شاګردان داسې تربیت کوي، داسې یو اسلامي تربیه ورکوي چې په آینده کې دوی اسلامي امت ته، خصوصا اسلامي نظام ته، خصوصا د موږ خپل وطن ته خدمت وکړی سي. د خدمت جوګه وړ خلک څه وکړي؟ تاسې تولید کوي. دا د تاسې مسؤلیت ده، ځکه چې نن سبا د موږ ځوانان، د موږ محصلین دا له ډېرو زیاتو ننګونو سره مخ دي. نن سبا د اقتصاد له جنګ سره موږ مخ یو، نن سبا موږ او تاسې د فکري جنګ سره مخ یو، نن سبا موږ او تاسې د ټکنالوژي جنګ سره مخ یو. دا جنګ چې روان ده نن سبا چې موږ ګورو، دا د ټکنالوژي جنګ ده. څوک کامیاب دي؟ هغه خلک کامیاب دي چې موډرن اسلحې ولري او داسې وي چې نوي شیان ولري، ټکنالوژي ولري، هغه برلاسي وي. نن سبا دغه وړکی جنګ د توپکو دی، ټانګ نه ده، جنګ ټول د ټکنالوژي ده. باید ځوانان د موږ تاسې ټکنالوژي زده کړي، داسې ټکنالوژي زده کړي چې په خپله یخه د ارکنډیشن کمره کې ناست وي او ډرون کنټرولوي له دغه افغانستان نه کفري ممالک پې باندې ولي. دا به څومره خوند کوي؟ دا یو فکر ده چې باید موږ او تاسې په ځوانانو کې را پیدا کړو. موږ ځوانان له ډېرو زیاتو ننګونو سره مخ دي. دا ځوانان به موږ او تاسې د دغه ننګونو نه را خلاصوو، دوی به تشویقوو،
دوی به طرف د خدمت ته هڅو چې خدمت وکوي، اسلامي نظام ته خدمت وکوي، خپل وطن ته خدمت وکوي، خپل ځان ته خدمت وکوي. دا به یو لویه خبره وي. ځکه ځوانان دي موږ او تاسې ما مخکې درته ویلې چې دا د پردیو ښکار سوي دي، د میډیا جنګ روان ده. د میډیا له طرفه ځوانان د کفارو د هغوی د غلامانو په تبلیغاتو باندې د موږ اکثره ناپوه ځوانان په دې باندې غولیږي. کله په اسلامي نظام پسې تبلیغات کیږي، کله د موږ او تاسې مشرانو پسې تبلیغات کیږي، کله په اسلام پسې تبلیغات کیږي، کله د موږ او تاسې مدرسې او منبر او محراب پسې تبلیغات کیږي، او ځوان په غیر لاشعوري طریقې باندې د هغوی ملاتړ کوي، د هغوی ملګرتیا کوي. دا ځوانان باید موږ له دې نه راوباسو. ځوان ته یو ښه سالم اسلامي فکر ورکړو، د اسلام جذبه په زړه کې ور واچو چې څنګه یې وکولی سي یو ځوان اسلام ته خدمت وکوي، څنګه دې موږ ځوانان وکولی سي چې اسلام ته خدمت وکوي. دا یو ډېره لویه خبره ده. دا مسؤلیت دا د تاسې مسؤلیت ده، دا د موږ او تاسې ټولو مسؤلیت ګرځېږي. خو نن سبا چې موږ اسلامي امت کمزوری ده، فوزي صنعت کمزوری ده، قوت الدفاع کمزوری ده. ولې دا کمزوری ده؟ ولې موږ دومره د ضعف حالت کې یو؟ نړۍ خو تاسې وینئ چې یو وارې اراده چاته خرابه سوله، سبا سې راجګېږي هغه ښار یې ټول په بل مخ اړولی وي. څومره پرمختګ هغوی کړی. آیا د موږ ځوانان نشي کولی چې دفاع جوړه کړي د هغې دپاره؟ آیا ځوانان د موږ نشي کولی چې دا ټکنالوژي نور هم پرمختګ ورکړي؟ ټکنالوژي دوره د ټکنالوژي ده، زمانه د ټکنالوژي ده. او چې بیا د موږ او تاسې هغه ایمانی جذبه، ایمان ورسره یو ځای سي د دغه قوت سره، نو دا بیا بیل رنګ راوړي. بیا هیڅ د نړۍ هیڅ یو طاغوت بیا د مسلمه امت مخې ته نشي درېدلی. نو ځوانانو ته دا خواست کومه ډېر په عاجزي سره چې ځوانانو نور د غفلت له خوبه راپورته سئ، ځوانانو نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدئ، نور دا عهد وکوئ، دا پیمان وکوئ له ځان سره چې موږ به اسلام ته، اسلامي نظام ته، خپلې خاورې ته خدمت کوو، مؤمنانو ته به خدمت کوو. مظلوم مؤمنان، هغه مظلوم مؤمنان چې هغه د کفارو د ظلم لاندې دي، د تسلط لاندې دي، د هغوی د ازادولو فکر وکوئ. نور باید غفلت نه را بیداره سو، غفلت خوب باید پرېږدو، نور ځانونه هوښیار کړو، له نړۍ سره باید ځان سیال کړو، نړیوالو سره باید ځان سیال کړو. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا